لویه خدایه لویه خدایه دا تیارې په موږ رڼا کړې ستا له مینې مو اګاه کړې ورورولي راکې پیدا کړې په سینو کې چې مو زهر د کینو د تربنو دي په ذهنونو کې مو جالي د وهمونو د تیارو دي ورته علم پوهه راکړې دا زنګونه ټول صفا کړې لویه خدایه لویه خدایه دا تیارې په موږ رڼا کړې اوس بلنه ورکوم ملګري یوسف صافي لا چې هغه راشي او د خپلو خیراتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملګرو، زه هم غواړم د اجمل خټک د ستر ادبي شخصیت په توګه یو څو خبرې وکړم. د خوشحال بابا په ګیره پاکوړه کې پیدا شوی اجمل خټک په خټه شاعر و. خوشحال خټک 400 کاله د پښتو په غرور هغو کې د پښتو پښتونوالو او پښتني شاعرانو روزنه کوله تر هغه چې اجمل خټک هم په دې ښوونځي کې په زده کړه رالوی شو. شاعرانه مزاج ورته په ارث پاتې و. د کور او کلي د ټنګ ټکور چاپېریال د هغه شاعرانه سلیقه روزله ملي او انقلابي روحیې د هندي انقلابینو او د خدایي خدمتګاري د غورځنګ څخه ترلاسه کړه. د اجمل خټک د ادبي شخصیت په هکله ژورې او هراړخیزې خبرې د نننۍ غونډې له حوصلې څخه زیاتې دي، نو ځکه نن یوازې د هغه د مړینې په مناسبت د هغه روح ته ښادي استوو او له دې سره د هغه په ادبي فعالیتونو یو ځغلنده نظر اچوو. اوس اجمل خټک له نړۍ څخه سترګې پټې کړي، خو د شعر او ادب په نړۍ کې هغه تلپاتې او ژوندی دی. هغه له کوچنیتوب څخه د شعر او شاعري سره مینه ښودله. د خوشحال خټک او رحمان بابا شعرونه یې لوستل. د زده کړو په وخت کې یې د خدایي خدمتګارانو د مبارزې په قطار کې ودرېد. انقلابي روحیې وده وکړه. بیا یې د پېښور په پوهنتون کې د ادبیاتو په څانګه کې تحصیلات ترلاسه کړل. څه موده یې د پېښور په راډیو کې پروګرامونه هم جوړول. د هغه ټول ژوند د شعر، سیاست او مبارزې سره تړلی و. د اجمل خټک ادبي فعالیتونه په دوو برخو کې تر غور لاندې نیولی شو. لومړی نثر، دوهم شعر. لومړی نثر. د پښتو هنري نثر په منځ کې د اجمل خټک نثر د ستاینې وړ مقام لري. افغان ننګ د اجمل خټک په نثري اثارو کې تر ټولو غوره اثر دی. د اجمل خټک د هنري نثر اثارو په لوستلو سره په هغه کې دوه غوره ځانګړتیاوې تر سترګو کېږي. لومړی، هغه یو ټاکلی هدف لري او د هغه ټوله لیکنه د همدغه هدف لوري ته روانه ده. د هغه هدف قومولي، پښتونولي او خپلواکي ده. د هغه نثر د هغه د شعر په څېر هدفمند دی. دوم، د اجمل خټک د نثر دومه ځانګړنه دا ده چې هغه په یو معیاري پښتو لیکنه کوي. په پښتو نثر کې د معیاري ژبې نه موجودیت عامه نیمګړتیا ده. د لرې پښتونخوا لیکوال په یوه املا او انشا لیکنې کوي چې د اردو د املا او انشا تر اغېزې لاندې دي، او د برې پښتونخوا لیکوال په بله املا او انشا لیکنې کوي چې یو بل ته په پوهېدو کې ستونزې رامنځته کوي. د اجمل خټک په نثر کې معیاري پښتو پکارول شوې ده. زه شخصا همغسې روان پرې پوهېږم لکه د ګل پاچا الفت په نثر. د دې لامل ممکن دا وي چې هغه په افغانستان کې د اوږدو کلونو په تېرولو سره د پښتو نثري لیکنو دغې نیمګړتیا ته متوجه شوی وي او آګاهانه یې هڅه کړې چې په روانه او معیاري پښتو لیکنه وکړي. د دغې ادعا د ثبوت لپاره د افغان ننګ څخه د هغه د نثر بېلګه راخلو او دغه ځانګړتیاوو ته پکې پام کوو. هغه د بابا د مزار حال د پاچا ګل له خولې بیانوي. کابلي د بابا په مزار له بېننګه ژوند څخه مرګ بهتر ګڼي. نثر داسې اخر کې ده: پښتون هر څه زغملی شي خو پیغور نه شي زغملی. که دا خبره لا تر اوسه رښتیا وي نو خدای دې رښتیا لري، نو خوځښت به وي. د نورو په لاسونو کې د خوږو زهرونه به پام خپلو ټپونو ته راوګرځي، او کله چې
په دوی کې دا بدلون راشي نو بیا به په ملي ژوند باندې دا قربان شوي او دربدر شوي زموږ ولسونه به د مرګ د سپېرې لارې پر ځای د ژوند په بختوره لار روان شي او په دې تکل او ارمان کې د مړو شوو هېوادوالو او د هغوی د مشرانو شیرشاه، روښان، خوشحال، میرویس او باچا خان د ژوند مرام به خپل مقام ته مخامخ شي. د مات په ډګر د ژوند ګټل تاوان نه دی. په دې توګه وینو چې د هغه نسل روان او د هغه د شعر په څېر هدفمند او رسالتمند دی. دوم د هغه شعر د اجمل خټک د ژوندانه غوره برخه ده. لکه څنګه چې خپله وایي تر هر څه د مخه هغه شاعر دی. د هغه د شعر بیان روان او ایډیاوې سپېڅلي، ملي او انساني دي. د هغه شعر دوه غوره برخې لري. اول انقلابي نظمونه، دوم غزلیات. کله چې په پښتو کې پر انقلابي شعر باندې خبرې کېږي نو هرومرو اجمل خټک او د هغه د غیرت چیغه د سړي مخې ته ودرېږي. د غیرت چیغه د چاپېریال د بېانصافیو، بېعدالتیو او د پښتنو په حقوقو د ظلم پر خلاف د یو ناقرار احساس کوکې دي. مثال یې راوړم. د هغه احساس وایي: ستا په رضا زما رضا د ربه، کاڼي هم نس پورې تړلی شمه، چې بل ښامار په خزانه ووینم، آخر انسان یم څنګه غلی شمه، ستا د جنت په تمه تمه چې مري، د هغو لږو په سلګو مې قسم، په دې دوزخ کې نور نشم لیدی، ستا د رضوان په منارو مې قسم، یا به د ځمکې په دې ارته سینه ما ته خپل ژوند زما جنت راکړه، یا د ناهر دوزخي مرګ مې مخکې د یوې چیغې اجازت راکړه چې دا ستا وږي ستا خواران ماړه کړم، یا په خپل ځان باندې کارغان ماړه کړم. وینې په دې شعر کې احساس انفجاري حالت دی او شعر په رښتینې معنا د یو انفجاري احساس محصول دی. دوم غزل. د اجمل خټک د انقلابي شعرونو په څنګ کې غزلیات هم خواږه، ښکلي او معناداره دي. هر څومره چې هغه د خپلو مبارزو په اوږدو کې د ژوندانه په سکروټو پلونه وړاندې اخلي، په هماغه اندازه د ژوندانه د مفهوم ژورو ته کښته کېږي. په هغه کې ښکلا ویني، خو خپل ملي دردونه پکې نه هېروي. ښکلا او درد یې دواړه په غزلونو کې څرګندېږي. یو مثال یې راوړو: د شین اسمان لاندې زما سره جملې خو دې وي، سپرلی راشه خو زما خپله غوټۍ خو دې وي، وایي نړۍ چې هر بشر ته څراغان جوړوو، نو د خیبر په سیمه بله ډیوګۍ خو دې وي، چیرته دی باغ، چیرته دی ګل، چیرته وږمې سندرې، یوه خندا، یوه مسکا زما په بړۍ خو دې وي، د حق خبره په چا ښه او په چا بده لګي، د پښتونخوا د پښتنو پښتونولي خو دې وي، په مات تندي به خټک خپله شملګۍ نیغه کوي، چې څه خبره د پښتو د قامولۍ خو دې وي. هماغه څه چې د اجمل خټک شخصیت سیاسي او ادبي اړخونه لري، همداسې د هغه ادبي شخصیت هم شعري او نثري برخې لري چې هر یو یې د غور او زده کړې وړ دی. د هغه د ادبي اثارو څخه د زده کړې په غرض ښایي په مناسب وخت کې یوه بله سیمینار ډوله غونډه راوبلل شي. دا زما یو وړاندیز دی. د هغه اثار پکې تر غور او باس لاندې ونیسو، د پښتونولي زده کړه ترې وکړو او د شعرونو څخه یې خوند واخلو. په درناوي.